السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو د نور کله پشان ته کې تاسو په خدمت کې نن هم یو اهم عمل پیش کوو. که تاسو وایي چې مونږه الله رب العزت مونږ ته د دنیا او د آخرت خیرونه برکتونه را نصیب کړي، کاغه علماء طلباء ملګری دي هغه چې کم کار کوي، درس او تدریس کوي، دانګي مدرسه چلی، بل څه یو کار کوي، یا نور ملګری دي هغه د دنیا او روزګار کوي، هغه وایي چې مونږ الله رضا شي، خوشاله شي او زمونږ دنیا هم خشي آخرت هم خشي. نو دا رنګ چې کوم دی تاسو ته یو عمل خیم، هغه عمل تاسو وکړئ، الله رب العزت په تاسو له د دنیا او د آخرت خیرونه برکتونه کامیابی هغه چې کوم دی تاسو په قسمت کې راولي. هغه عمل داسې دی که تاسو وسو طاقت وي نو د هر مون نفس 298 مرتبه یا رحمان وایي، او که چرته دا وسم نشي کېدلی سحر او ماښام وایي، او که دام نشي کېدلی ورځې خامخا یو پیره چې هر څه ټیم تاسو ته ملاو شو یا رحمان یا رحمان 298 مرتبه وایي، ان شاء الله الله رب العزت په دنیا او د آخرت خیرونه برکتونه ستاسو په قسمت کې او مقدر کې الله رب العزت ولکي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.